جی او د ژغ قدرمنې ستړي مه شئ. امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله وئ. لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده چې سبو د جیمې په ورځ باندې د اعظم ورسک خلک د ونه چې کوم تی فوځي چاونۍ دو د هغې مخ ته احتجاج کو، لاريون کو او پرلت درنکشنوي. دا هغه خلک دی د اعظم ورسک چې په ونه کله هم بعد ارز ورغلی دو نو دی په یب لپشي د اعظم ورسک نه په پیدل په پښې باندې دی هغه احتجاجي نه ته دلته راغلي دي. هغه بعد ارز چې کیما د میژه د زونه څړته کوله په هغه کې دی د میژ سره منډک ولیدو، په هغه کې دی د میژ سره شپه ریزي وکړی دو. خو ډېره بدقسمتي سره چې د پیرا کل چې کوم دی په دی باندې ډېر سخت روان دی. خو میژ هغه قسم منډه نه ورسره ووله، هغه قسم مرسته هم نه ورسره وکړله لکه کومه مرسته چې دی په باد ریزه کې د میژ سره کړله. نو وس میژ چلو کبار نشول ورتللی. نو وس د درېمې لارو دی درنه کو، لارو دی احتجاج کو. نو کام ستر وروزی بار نشوي ورتلای دلته هغه د دی ګیلا ورکا کوي. کام ستر وروزی مکمل وروزی د دوی درځي چې کې مې دی هر شی پرېږدي، هر شی په څټ وچوي، د دې سره په احتجاج کې شریک شي، د دې سره په احتجاج یا د سره په درنه او په پرلت کې کښنی چې د دې کې مې مطالبه دي چې بار ناجایز ډزولي شریک کړي دي، ناجایز د تنګیږي، ناجایز دلته د استریږي چې هغه د دې پریشانی چې کیما دو هغه ختم شي، ولته امن روشي، مزید ریاست چې ولته کیمه توپې ډزوي، کی مټر ډزوي، د دې خوب خراب کړی دی، د په علاقہ کې ولای سر کړی دي، د یرغمل کړی دي، د تکلیف سره مخ کړی دي چې یو تکلیف نه وروبسي. نو یو غرضی ما کوي غونډ ورشي په اتفاق باندې ورشي، شپ غاڼ تعداد باندې ورشي چې د ګیلا ورکا شي او د دې چې کیمالاتای چې هغه په دوه درې ځکه نه نارمل شي.